ابرها ولې له کعبې څخه دومره نفرت کوو چې 15,000 کسانو سره په کعبې حمله کوو؟ ځکه چې کعبه د عربو لپاره تر ټولو مقدس ځای و، ځکه چې ټول عرب کعبې ته عبادت لپاره راتله او سوداګري به هم کوله. ابرها ته په دې خبره ډېر زیات غوسه ورغله چې نه یې کوم پاچا شته او نه یې هم کوم ګورنمنټ، نو آخر ولې دا خلک دومره پیشرفت لري؟ د خپلې حملې څخه تر مخه په یمن کې د سنا په ښار کې کلیسا جوړه کړله تر څو ټول عرب راسي او په دې کلیسا کې عبادت وکړي. ولې دا کار یې ناکامه شو؟ غوښتل یې چې کعبه له منځه یوسي. ابرها کوم د پاچا په کورنۍ کې نه پیدا شوی. ابرها په روم امپایر په یو کوچني ښار د یو کوچني بزنسمین غلام و او د هغه غلامي به یې کوله. په حقیقت کې تر ټولو غټه مسله هم دغه وه چې په یمن او په حبشه کې ډېر غټ جنګ نښتی و. په یمن کې یهودان اوسېدل او په حبشه کې عیسویان اوسېدل. په هر څه نه مخکې یمن په حبشه حمله وکړله او ډېره تباهي رامنځته کړله چې د هر څه نه روم امپایر ډېر زیات غوسه شو. روم امپایر حبشې ته خپل عسکر ولېږل تر څو یمن ویجاړ کړي، خو ولې په دغه عسکرانو کې یو غلام هم و چې هغه غلام ابرها و. حبشه کې د 100,000 عسکرو تعداد برابر شو او په یمن یې تباهي راپورته کړه. له دغه پیښې وروسته ابرها د یمن پاچا شو او یمن یې ځان ته یو ملک جوړ کړ. د حبشې پاچا یو ځل بیا خپل پوځ ولېږه د یمن په طرف، خو دا ځل د ابرها په خلاف. د حبشې پوځیانو خپل جنرال یې ووژه او ځانونه یې ابرها ته تسلیم کړل. له دغه کار وروسته ابرها ډېر یو طاقتور پاچا شو چې طاقت یې په ټول عرب کې په خپرېدو شو. ولې بغیر له یو ځای څخه چې هر کال ټول خلک به مکې ته په طواف لپاره به راتلل. نو ابرها وویل دا کومه غټه خبره ده. نو ابرها د خپل په سنا ښار کې یو غټ د کلیسا په څېر یو غټه ودانۍ جوړه کړه چې له ټولې نړۍ څخه یې زیاتره سره راټول کړل او په دې ودانۍ کې یې ولګول. ټول عربو تر دې تاریخ ته پورې داسې یو ودانۍ نه و لیدلی، ولې هېڅوک دې ودانۍ ته د عبادت کولو لپاره رانغله. ټول خلک به بیا هم هغه پخوانۍ کعبې ته روان ول. دومره هر څه کولو څخه بعد بیا هم ابرها ناکام شو. د ابرها سره صرف یوه لاره پاتې شوه چې 15,000 کسان برابر کړي او په کعبه حمله وکړي. ابرها خپل پوځ برابر کړ او په پوځ کې پیلان هم موجود ول تر څو په مکې حمله وکړي. عربو ته پته وه چې موږ یې مقابله نشو کولی، خو ولې بعضې قبیلو مقابله یې وکړه، خو ابرها ورته وویل چې زه وینه نه غواړم چې وینه توی کړم. ابرها غوښتل چې صرف کعبه ورانه کړي او خلک ټول د ده جوړ کړې ودانۍ ته عبادت کولو لپاره ولاړ شي. ابرها چې کله مکې ته نږدې شو، مخې ته ورته یو سړی راغی، ورته ویل چې زما اوښان ستا نفرو ما څخه نیولي دي. ابرها ورته وویل چې ته خو ما ته ډېر زیات هوښیار سړی ښکاره شوې، ته یې نه د خپلو اوښانو په غم کې، نو دا سړی بل څوک نه، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل نیکه و. عبدالمطلب ورته وویل زه د خپل اوښانو مالک یم او د کعبې مالک هم شته، ته پوهېږې او د کعبې مالک پوهېږي. عبدالمطلب ورته ورزیاته کړه، ورته ویل چې تر نن تاریخه پورې هیڅ چا اوسه پورې دې کور ته زیان نه دی رسولی. بله ورځ ابرها د کعبې د نړولو امر ورکړ، خو ولې د هغوی پیر ودرېده. د ډېر کوشش وروسته بیا هم د هغوی پیر ونه توانست چې حرکت وکړي. چې په همدغه وخت په اسمان څخه یو څه مرغۍ راغلی چې د هر یوې په خوله کې تیږه وه، چې دا داسې مرغۍ وي چې له دې مخکې نه چا لیدلې وي او نه هم له دې وروسته چا ولیدې. په خوله کې چې کومې تیږې نیولې وي، په همغه تیږو سره د ابرها ټول پوځ داسې کړ، ډډې وړ او پړی کړ چې داسې یو وبا رامنځته شوله چې په بدن یې د دانې او خارښ ولګېد، حتی تر دې پورې چې غوښې به له بدن څخه وتلې او هډوکي به له بهر څخه راوتې. په دغه حالات کې ټول پوځ په تېښته شو او د ابرها 15,000 لښکر ټول تباه او برباد شو. د مکې همدغه پیښه په ټول عرب کې داسې نشر شوه چې شرق او غرب او ښکته او پورته ټول عرب ټول خبر کړل چې د پخوانو ډبل په څېر د مکې ته په طواف کولو سره خلک چې دغه کار څخه د مکې دولت ډبل تریپل یعنې دومره زیات شو چې حتی ویل نه کېږي. همدغه کال په ایران کې چې په یو غټ ښار کې د اور یو غټ آتشبازي وه چې عبادت به ورته کوو وغورځېد او مړ شو. په همدغه شپه په مکه کې یو یتیم بچی پیدا شو چې نوم یې و محمد.